السلام علیکم دوستانو، د شپږیزې کرکټ لیګ په اړه باندې معلومات او د شپږیزې تاریخ. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې کرکټ لیګ په نوم په کور دننه یو تجارتي لیګ ترسره کیږي چې ټول پکې کورني لوبغاړي لوبیږي، خو کله ناکله پکې ځینې بهرني لوبغاړي هم راغلي دي او لوبېدلي دي چې سږ کال هم یو څو بهرني لوبغاړي پکې شته. دا لیګ په 2014 کال کې پیل شو او د شپږیزې نوم ورته ځکه ورکړل شو چې په کرکټ کې په یو بال تر ټولو زیاتې شپږ منډې وي چې شپږیزه ورته وایي. په پیل کې په شپږیزه کې 15 لوبډلې وي چې وروسته بیا شپږ لوبډلې شوې، اوس پکې ټولې 8 لوبډلې لوبیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ وروستی یا اووم پړاو په 2020 کال کې ترسره شو چې له هغه وروسته بیا په 2020 کال کې شپږیزه ونه شوه، خو سږ کال چې بیا شپږیزه اتم پړاو ترسره کیږي نو دوې لوبډلې نورې هم پکې زیاتې شوې دي چې اوس پکې ټولې 8 لوبډلې لوبیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ تیر پړاو کې د کابل بازانو لوبډلې اتلولي خپله کړې وه چې رحمان الله ګربز یې لوبډل مشري کوله. همداراز د کابل بازان او سپین غر زمریان هغه لوبډلې دي چې دوه ځلې د شپږیزې کرکټ لیګ اتلولي په خپل نوم کړې ده. سږ کال به د شپږیزې کرکټ لیګ سبا د جولای په 18 نیټه په کابل کې پیل شي او د اګست تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ لوبې په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي او د ملي سپورت تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه نشریږي. د شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه د اتلې لوبډلې کابل بازان او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به سهار 9 بجې پیل شي. همداراز دویمه لوبه بیا د مسینه کاتلان او سپین غر زمریانو ترمنځ ماپښین پاو کم 2 بجې پیلیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ کې هره ورځ دوې لوبې ترسره کیږي. د جولای په 26 نیټه به بیا د دمې ورځ وي. همداراز د اګست په 2 به بیا کولپای یوه او هیلمنټر لوبه ترسره شي. د اګست په 3 به کولپای 2 لوبې ترسره شي. د اګست په 15 به بیا پای لوبه ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.